السلام علیکم. تاسو به په میډیا باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې کتلې وي چې بختي رحمان او صادق تورو او داسې چې دی نو نورې ټیک ټاکرې هغه ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل کېږي او ټول خلک هغه ویډیوګانې جوړوي او ډېرو خلکو دا ډیمانډ وکړو چې دا ویډیو څنګه جوړیږي، په کومه طریقه جوړیږي، آیا دا ویډیو پرې جوړیږي یا چې دی نو دا ویډیو پیسې چې دی نو اے آی ته به ورکوي دا ویډیو به جوړوي. نو دا ویډیوګانې بالکل پرې جوړیږي او سټیپ بای سټیپ درته زه طریقه ښیم چې دغه ویډیوګانې څنګه جوړیږي. راځئ د سکرین طرف ته ځو، خو یو پیغام درته دا در کوم که نه چې اے آی زده کوئ، پرومپټ انجینیرینګ زده کوئ او ښه طرف ته استعمال کوئ. زه د بختي رحمان او صادق تورو داسې چې کومې ټیک ټاکرې دي د هغو ویډیوګانې په دې وجه باندې جوړوم چې دا الریډي جوړې شوي دي او هغوی چې دی صادق تورو پې خفه هم نه دی ځکه چې هغه خپل له پیج نه اپلوډ کوي. نو ما وی چې دغسې ویډیوګانې څنګه جوړیږي تاسو ته یې وښیم، خو تاسو له پکار ده چې پرومپټ انجینیرینګ اے آی او دا هر څه څومره چې ارټیفیشل انټیلیجنټ دی که نه دا تاسو ښه طرف ته استعمال کوئ، د خپلې فایدې لپاره استعمال کوئ او یو روپۍ دوه پیسې ستاسو جیب ته راشي نو دا به ډېره زیاته ښه وي او د اے آی راتلونکی دور راتلونکی مستقبل د اے آی دی. نو راځه سټیپ بای سټیپ درته زه دا ښیم چې دا ویډیوګانې څنګه جوړیږي. نور کله به ما په لیپټاپ باندې جوړولې نو ډېرو خلکو ویل چې یاره د لیپټاپ دا طریقه ګرانه هم ده او ته چې په لیپټاپ باندې جوړه کړې نو موږ په موبایل باندې جوړو. نو هغه طریقه بالکل یو شانتې ده. په لیپټاپ کې به چې څنګه زه لاړم نو ما به تاسو ته ویل چې په موبایل کې هم داسې جوړیږي. خو راځئ نن درته په دې موبایل باندې جوړوم نو سکرین طرف ته راځئ چې دغه ویډیوګانې هم تاسو وګورئ چې څومره اسانه طریقه ده خو اے آی ښه طرف ته استعمال کوي. راځئ سکرین طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو راشئ د موبایل سکرین ته. کله چې سکرین ته راشئ نو چیټ جی پی ټي به کولا وکئ. ښه چیټ جی پی ټي ته چې دی نو تاسو به په وایس کې دا ووایئ که نه چې څنګه دغه تاسو غواړئ تصویر هغسې په وایس کې ورته ووایئ ما له پرومپټ راکړه. نو چیټ جی پی ټي به تاله بیا پرومپټ راکړي دغسې. دا پرومپټ چې کوم دی دا به ته د دې ځای نه چې دی نو بیا مکمل دغه ځای نه به یې کافي کښې ښه ښکلې او که نه ترمیم پکې کښې نو چیټ جی پی ټي ته ووایه ترمیم به هم تاله پکې چیټ جی پی ټي وکړي. تا ته به چې څنګه پرومپټ غواړې درکړمه نه در کوم ویډیو پرومپټ راکړمه آډیو چې څنګه قصه کوې نو هغه به چیټ جی پي ټي ته مکمل ووایي، په هغې باندې ځان پوه کړه او بیا دغه پرومپټ چې کوم دی د دې ځای نه به واخلي او کافي به یې کړي. چې کله ته د دې ځای نه دغه پرومپټ کافي کړي نو بیا به لاړ شي هلته جیمینای ته. ګوره ښه دا پرومپټ زه کاپي کوم که نه او زه دلته رالم جیمینای ده. دا ګوره ښه دا ګوګل جیمینای ده، دا مکمل فری ده. په دغه پرومپټ کې چې کوم دی زه به ګیلرۍ ته لاړ شم. ګیلرۍ کې چې کوم دی نو دې خوا به تصویران وګورم که تاسو د هر چا تصویر اپلوډ کوئ. دا ګوره ښه زه به اوس دلته د بختي رحمان صاحب او د صادق تورو او د یوې ترور تصویر اپلوډ کړم که نه. دا درې تصویران دلته ما دغه کړو سلیکټ کړو. دلته چې دی نو دا مې ووهل دا درې تصویران پر جیمینای کې راغلو او هغه پرومپټ زه دلته فیسټ کړم. ګوره ښه دا مې دلته فیسټ کړو که نه. چې کله مې دغه پرومپټ دلته فیسټ کړو نو ګوره ورته دغه غشه چې دا به زه ووهم نو دا به ویډیو به اوس دا تصویر به اوس جوړیږي. ګوره ښه دا تصویر به اوس جوړ شي. چې تصویر جوړ شي تاسو به د دې تصویر خوند چک کوئ، بالکل ریل تصویر به خو چیټ جی پی ټي ته به تاسو دا وایئ چې یاره ریل تصویر موږ له به راښکې جنریټ کړي نو تاله به هغه ریل تصویر جنریټ کړي. که پیک وایې نو پیک هم دله جنریټ کوي. دا ګوره ښه څنګه ښکلې تصویر جنریټ کړو. نو دغه تصویر به زه ډاونلوډ کړم که نه داسې چې څومره تصویران بیا تاسو ډاونلوډ کوئ دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. ګوره ښه دا نور تصویران ما جوړ کړو زر زر دغه تصویران درته هم ښیم چې څنګه پرومپټ تاسو ورکوئ تاسو له به هغه شانتې تصویر جوړوئ. دا اوس ګوره ښه په بازار کې دوی ولاګ کوي بیا چې دی نو بره ګوره په بینچ باندې ښه ناستې پارک ته راغلي دي انجوای کوي. دا ټول تصویران چې ګوره دا جیمینای موږ له پري جوړ کړو که نه. دغه تصویران چې دی نو دا بیا زه د دغه ځای نه مې ټول په ګیلرۍ کې سیو کړم او چې کله مې دا په ګیلرۍ کې سیو کړو د هغې نه بعد به زه بیا راځم میټا ته. خو د میټا نه مخکې چیټ جی پي ټي ته به لاړ شو. هغه د تصویرانو باوجود به موږ ویډیو پرومپټ راواخلو که نه. چیټ جی پي ټي ته به اوس ووایو کوم تصویران چې موږ اپلوډ کړي ته به د ویډیو پرومپټ راخلي. خو ویډیو پرومپټ بس ته په خپله خوښه باندې راخلي که مارکیټ کې ولاګ کې پارک کې کم طرف ته دوی بوځي نو دوی به تلی شي. دا چیټ جی پي ټي نه مې پرومپټ راواخیست او هغه پرومپټ دلته راشم په دغه میټا کې به هغه پرومپټ فیسټ کړم. خو هغه کم تصویران چې مې ډاونلوډ کړي دي که نه نو هغه تصویر یو تصویر ما دلته ګوره دا فیسټ کو. دا د ټیک ټاک کوالټي ده که نه که د یوټیوب کوالټي جوړی چې هم دې کې وهلی شي ټیک ټاک چې څنګه ستا خوښوي نو دغه تصویر چې دی نو ما ورکو دلته هغه پرومپټ ما دلته فیسټ کو. ګوره ښه
او پرومپټ تاسو په خپل خوخه باندې راغسته شي خا چې څنګه تاسو خوخه کې پارک کې کو ویلاګ کې که هر څه کې افیس کې که جوړې موړې اخلي که سنو منستا خوخي چټ جی پی ټي په پښتو کې پوهه که طالب اق پرومپټ چې چټ جی پی ټي په انګلیش کې راکې بیا به دغه پرومپټ نه سین جوړ کې یو سین چې ته بدل ډاونلوډ کې د تصویر مطابق سین ورکوا چې څنګه سین ستا خوخي دا ګورخه ما په دغه ای آی میټا ای آی کې چې کم دی دغه پیسټ کو په ویډیو کې کنه دا اوس مال ویډیو تیار کی ګورخه او چې ویډیو تیار کی نو بالکل ریل ویډیو به ګوره ورته چیتا دی بختي رحمان دی او صادق تورو دی او بل جنۍ ده دا ګوره اوس دا ویډیو تیار شوې دا ټول روان دي چیتا په اس باندې سورو مخ کې لاړو بختي رحمان خپل اس نسله دی خپل ناوي سره روان دی خپ سور کې نو ګوره خ پروفیشنل ویډیو راغله بیا هغه باندې د کرن خان غانې په سوګ لګي چې څنګه بیا تاسو لګولای شئ نو هغه بیا تاسو لګولای شئ خو دلته ځکه نه لګوم چې کافي رائټ پر راځي او زما خپل یوټیوب چینل دی نو کافي رائټ په زه نه غواړم ځکه چې په دې باندې زه ډالر یې ګټم دغه طریقه کته بل تصویر هم ډخکې کنه راخلی دا زره سره تورو د مشمتوب تصویر راخلم دام بچټ جی پی ټي باندې پرومپټ راخله دا مال ورکوټه کنه د طلاق ورکوټه کې خاصانه طریقه ده دا ګوره بل تصویر کوم زره صادق تورو تصویر جوړوم دغه ویډیو به زور کما او دغه پرومپټ چې کوم دینو تصویران مې ورکړو ویډیو بلندې او هم ویډیو اپشن چې دی کنه دغه ویډیو اپشن چې و هم نو دغه نه بعد چې دی هغه کم پرومپټ مې چټ جی پی ټي نه راغسته ری کنټرول وی زه وایم نه لپټاپ کې کوم خو موبایل کې کوم دینو کا پیسټ به کې کنه کافي او پیسټ دی دلته چې کوم دینو ما پیسټ کو دغه د صادق تورو سیف تصویر جوړ کیا به چې نو رسی ورکوټ شانتي او سکول نه بر رواني او پین چټ مین چټ ور سره ورته تصویر جوړ کو به چې ویډیو ته اړې نه ویډیو هم خو آسانه باندې وړي ګورخه په میټ ای آی کې دا کمال تصویر ویډیو هر څه جوړي ګوره ورته دا اوس ویډیو ته وړي کنه ته دا اوس ګوره خو قدر لاړو د سکول غ پین شټ دی وسره او خپ سور کې چې دینو د دکان ته دند نشو نو دا قصې خپ اسانه باندې جوړیږي چې تاسو بیا مختلف قسمه لکه یو کہانی سټوري ټایپ ویډیو جوړوي کنه نو هغه به د خخ کلی بیا جوړیږي لکه چې څنګه چل کیږي او بیا به د سیلاړ شي او څنګه تاسو خوخی دا ګوره نورم درته ځخه مکنه چې کمی دی ګوره ورته په اسانه باندې جوړیږي ګوره بختي رحمان دلی به وس دغه تم راغلی چړیاګر ته راغلی دا لاندینی ویډیو دا ګوره ورته دوی چړیاګر ته راغلی دی خو په سور کې صادق تورو سیب له چکر ورکو بختي رحمان خو په سور کې د غټ غټ وختې پرې خو دی چې تاسو څنګه قسم ویډیو جوړول غواړئ کنه نو خو پری جوړیږي او آسانه باندې جوړیږي او زما مطلب دا نه ده چې زه د بچا پورې ټوکې وکم دا خلک جوړی کنه نو تاسو ته زه دا وایم چې تاسو هغه قوم یې چې تاسو ته د حرامیتوب ویډیو جوړول خون راکړي کنه په دې ای آی باندې ما خخ ویډیوګانې جوړې کړې دي سټوریانې دي هر قسم د پیسو ګټل مختلف قسم ویډیوګانې مې جوړې کړلې تاسو چیرته ما غنې دي کتلې خو دغه ویډیو به هر څوک ګوري ما ته پته ده ځکه چې پښتانه هر شی غلط استعمالوي نو د صادق تورو بختي رحمان او دوی نه چې دینو موږ بخنه غواړو خو لکه دا خلکو جوړې کړې دي نو ما تاسو ته ځکم وویل چې دا خو اسانه باندې جوړیږي خو تاسو ای آی د دې په یو خطر طریقې باندې استعمال کین نو هغه ډیره پیدا وي کنه دا سې د خلکو ته مختلف قسمه په ای آی باندې ویډیوګانې جوړې کړل که تاسو ځان له یوټیوب چینل جوړ کړئ سټوریان اپلوډ کوئ په هغه باندې تاسو دنیا شي پیسې ګټلې شي کارټون سټوریان او د یوټیوب چې کم دینو کم نمونه اټومیشن یادوي ګوره زما په دې چینل کې کوم ویډیوګانې ما کړې دي هغه وګورئ ښه په سړې سینې باندې وګورئ درې سره سره آرټیفیشل انټیلیجنټ چې دی نو راتلونکی دور د دی په ای آی باندې تمنیل څنګه جوړیږي ویډیو څنګه جوړیږي سټوري څنګه جوړیږي کہانیانې څنګه جوړیږي فلمونه په څنګه جوړیږي په هر دغه باندې چې دی نو ما ویډیوګانې جوړې کړلې په چینل کې پرتې دي څوک ولند راځي او نه یې ګوري خو دې پښتون قوم له هغه ویډیوګانې خوند ورکوي چې په یو انسان غریب پورې مذاق کولی یا چې دی نو یو بل غلط کاری کنه د چا تصویر ورکوټه کول لکه دا صادق تورو په دې باندې خپم دی خو هغه د خپل پیج نه اپلوډ کړي نو په دې باندې ما جوړ کړل چې په اسانه باندې جوړیږي خو تاسو له پکار ده چې ای آی په خطر طریقه باندې استعمال کړئ نو ای آی کې ډیر لوی فائدہ ده او ای آی پرومپټ انجینیرینګ دی کنه که تاسو چیرته کې هغه وکړئ نو پرومپټ انجینیرینګ راتلونکي مستقبل د دې لوی تنخواګانې واخلي په دې باندې غټ کارونه کیږي انګریزان په دې فلمونو جوړي په ای آی باندې نو ای آی پری ټول چې کوم د نسومر دی هغه ټول ما تاسو په خپل چینل کې خودلی ته خپل هم پری ټول یوز کوم هغه ټول نه یوز کوم کم ټول چې دینو پیسې د کې غواړي خو بالکل چې کوم پری ټول کنه هغه یوز کوم او دا چې دینو پکار د چې تاسو هم داسې پری ټول یوز کړئ ډیره زه ته مننه کوم د ویډیو د کتلو د وخت راکولو خو همیشه ای آی خطر په استعمال کړئ نو تاسو په دې کې پیدا وي پیسې په اسانه باندې وګټئ نو دا به ډیره خو یو ډیره اسانه به وي ډیره زه ته مننه کوم د وخت راکولو